د لوی الله په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د 1403 کال د غبرګولي میاشتې 6مه نیټه ده. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د بدخشان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز فیض آباد ښار په مرچک کلي کې د تېرې شپې سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 10 غړي مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د یو تن جسد موندل شوی او د نورو جسدونه د موندلو هڅې روانې دي. د لومړي وزیر اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی د جذابیت په ملي کنفرانس کې وویل چې افغانستان د ګرځندوی لپاره مناسب اقلیم لري چې له لارې یې په کال کې میلیارډونه ډالر عاید ترلاسه کولی شي. او په یو بل خبر کې د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې د مشر د څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي افغانستان د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ دی. ویلي چې د افغانستان خاوره اوس آزاده شوې ده. د خپلسرو ډلو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نه دی. د اسلامي امارت ویاند زیاتوي چې د اسلامي امارت پالیسي او ملي ګټې غواړي چې د افغانستان له خاورو څخه د هیوادونو پر وړاندې هیڅ ډول ګواښ رامنځته نه شي. او په پای کې د صنایعو او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د لوري وزیر د دفتر له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. په دې کتنه کې ښاغلي عزیزي د روسیې اسلامي نړۍ په 15مه نړیواله اقتصادي غونډه کې چې د تاتارستان په کازان ښار کې جوړه شوې وه له لاسته راوړنو ډک وباله. د صنایعو او سوداګرۍ وزیر دا ویل چې روسي شرکتونو او بنسټونو د کازان په اقتصادي غونډه کې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.